12 کلن نجلۍ او 14 کلن هلک د برطانیې په تاریخ کې تر ټولو کم عمره مور او پلار. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. برطانیه کې د ابتدایي مکتب 2 زده کوونکي د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو کم عمره مور او پلار شول. د دغه ماشوم پلار 14 کلن او مور د 12 کلونو او 3 میاشتو په عمر ده. د برطانیې د سی نومې ورځپاڼې له قوله دغه دواړه هلک او نجلۍ یو بچی زیږولی. دوی وایي چې هیڅ نه شرمیږي او په دې افتخار کوي چې د برطانیه په تاریخ کې تر ټولو کم عمره مور او پلار دي. دوی دواړو په یو مکتب کې زده کړې کولې او له تیر 1 کال راهیسې سره ملګري وو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې د ځینو قانوني ستونزو له امله د دغو دواړو نوم نه دی ښکاره کړی. دوی د لندن ښار په شمال کې اوسیږي. د دوی بچی شاوخوا 7 کیلو دی او ښه صحتمند دی. د دغه جینۍ مور 20 کلنه ده او دا هم د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو ځوانه او کم عمره نیا ده. د جینۍ مور او پلار وایي چې دوی اوس غواړي د دواړو واده وکړي، خو د دغه هیواد په قانون کې تر 18 کلنۍ کم عمره کس واده نشي کولی، خو کولی شي چې نجلۍ او هلک سره ملګرتیا وکړي او په یو کور کې سره ژوند وکړي او یو بل سره د کوروالي اړیکې ونیسي. په برطانیه کې د خلکو اخلاقي کچه بیخي پرېوتې ده. په 2008 کال کې په برطانیه کې یوې نجلۍ د 12 کلونو او 8 میاشتو په عمر مور شوه چې هغه مهال د دغه هیواد تر ټولو کم عمره مور وه. د نړۍ تر ټولو کم عمره مور لینا میډنا ده چې په کال 1929 کې د 15 کلونو او 7 میاشتو په عمر کې د بچي مور شوه. دوستانو دا یو ډیر حیرانونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کړ. مهرباني وکړئ ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.